ریاست ته دا پیغام ورکوم، ټولو ریاستي ادارو ته دا پیغام ورکوم چې دا د پاکستان جنډه لکه ده، دا د پاکستان جنډه لکه ده. موږ د پاکستان او د ریاست او د آئین او د قانون وفادار یو. موږ آئین او قانون په دایره چې خپل حق غواړو. موږ نه دهشتګرد یو، نه باغیان یو، نه شرپسند یو. دهشتګرد، شرپسند او باغیان دا هغه حکومت چې نن مافیا دا هغه افسران دي، هغه تورمخي دي چې تورو خمارانو غوندې ما په حق ناست دي. دهشتګرد دا حکومت افسران دي، شرپسند دا حکومت افسران دي، باغیان دا د حکومت افسران دي. هغه افسران چې په ما 28 کاله مخکې اوبه باندې یزید غوندې او نن یزید غوندې اوبه باندې موږ به په دغه ډي سي، ډي پي او، کمیشنر، ډي آی جي په دې باندې به موږ د دهشتګردي او د بغاوت او د ریاست خلاف جنگ دا اف آی آر به موږ په کټ کوو، په ډي سي یا په ډي پي او دا ولې تر ختم دي. دا ته خالي 3 ایم پی او تر پاته ده او اف آی آر تر پاته ده، خو تا 3 ایم پی او دا اف آی آر دا نه بزاو د اسماتي کاغذ ټیشو پیپر تر ته جوړوا په دا مخ په دې پوونه ما تا سره مکمل اعلان جنگ ده. تر دوره پورې چې ما ته د حق نه را دوره ما اعلان جنگ ده او دا میدان جنگ ده چې څه مال راتلای شي بیا رایسا چې څه مال راتلای شي. په اف آی آر جنگ نه کیږي، په 3 ایم پی او جنگ نه کیږي. دا ته قانون غلط استعماله، دا ته خپل کلام غلط استعماله، دا ته خپل تاټي غلطه استعمالوي. ته دهشتګرد، ته شرپسند، ته باغی. موږ د قوم د خاورې د پاکستان ریاست وفاداران یو. رایسه په میدان خبره وکړه، کپړ مې کړې خو مخ په تر توروا په خره به د سپروا بازار چې به د شوروا کپړ یې کړو. بیا د اف آی آر لاس آزاد ده، د 3 ایم پی او لاس آزاد ده، بیا د لاس آزاد ده. ته په ما دهشتګردي، شرپسندي، بغاوت لیبل ما لګوه. ته دهشتګردي، ته شرپسندي، ته باغی. ډي پي او، ډي سي، کمیشنر، ډي آی جي دا ټول باغیان دي، دا ټول غداران دي، دا ټول تورمخي دي. د خاورې، د قوم، د پاکستان، د آئین او د قانون، د ریاست دشمنان دي. پاکستان زنده‌باد، پاکستان زنده‌باد، اسلام زنده‌باد، اسلام زنده‌باد، پشتون زنده‌باد، پشتون زنده‌باد. مروت بیٹانی بائی بائی، مروت بیٹانی بائی بائی، سگے مروت پخے مروت بائی بائی، سگے مروت پخے مروت بائی بائی، سارا پشتون بائی بائی. حضور غواړو بلار بدیرا کبدیرا کبدیرا میدان ولاړو کنه بیا